أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق صدق الله مولانا العظيم. د دغه آیت شان نزول داو چې ابو جهل اولګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېر انتهایی کمزوري او الګ الفاظ استعمال کړل، زیاړې بد ردی ته ویل. نو دا ابو جهل د خانقابه سره نوستا او د خپل توره بیانې چې مو د سي پیورتوب وکړه صلی الله علیه وسلم هغه ته مې دا سویلو دا مې وویل حمزه رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراه ده او د هغه همزوله ده او د نبی علیہ السلام رضایی ورور ده، یو نسبت کې تر ده د پلور یو ورور ده او په بل نسبت کې چون کې د هم عمره د بل شذ نه پي په ګډا راودلې دي، نو رضایی ورور هم وو. د وخت کې دغه حمزه رضی الله دا یا مسلمان نو خدای شکور ته لوړو، د شکور نه واپس ترتلال نو یو وینځوا هغه آلو درې وکتل چې څوک شتا خو نه، نو چې پوه شو چې هیڅوک نشته ده نو حمزه رضی الله ته غږ وکړو چې حمزه ابو جهل ولګېدو د تو یاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه الفاظ استعمال کړل او ډېر انتهایی کمزوري الفاظ یې ته وویل. نو حمزه رضی الله تعالی عنہ وحمزه اسد الله واسد رسوله چې نبی علیہ السلام هغه ته الفاظ د ازمری استعمال کړي چې حمزه دا د الله او د الله د پیغمبر زمرای ده. نو انتهایی غصه ونیو او فورا په ابو جهل په سویرغه اپ د کسانو کې نوستا ارد گرد لکه مشت سره نوستي، نو داسې کسانو کې نوستا دغه کوم دغه غیشي چې پوښتای شي کمان وي ته ویشلنده دا د سر ارسا مکړه او د دې په د تیر سایډ باندې ابو جهل په د کپری و چې له لوهانی کا زخمی کا ابو جهل نورې وتی چې خیر دا چال صدا او نور کسان وتی چې سچ الله دا خو د تو د عقیده سړای دا ویلې وای سردار دا مشر دا. نو حمزه رضی الله تعالی عنہ ته وای چې دا مې مخ کې د عقیده سړایو هو اوس مې نه ده وی ته خبردار کده نن نه پس ده دمو یاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په راستر غو کتل رمدا به پرې نشداو. نو کسانو ته چې ویل ته بیا مسلمان شوای کا حمزه رضی الله ته چې بالکل زه مسلمان شوم، حالانکه دی وخت یا کلمات راکړی نه و او هغه په مخ کې کلمه اوله چې لا اله الا الله محمد رسول الله زه مسلمان یم. دینه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته روغو او هغه ته هم واقعیت رکړه او کلمه اوله. حمزه رضی الله تعالی عنہ یې چې کوم وخت کې موته د واقعیت تیر شو چې نبی علیہ السلام ته د سیاله کې الفاظ استعمال شوي دي، زه ډېر انتهایی غصې ونیو او د غصې دی وجه نه مې حالانکه په زړه سره مې لکه زړه مې هغه ایمان نه و خوسته، خو هغه خپل یو د رشتہ دارۍ جذبې او د علیه السلام سره مې یو محبت و هغې زه ونیوله چې دته څوک ټکي غلط الفاظ کوي او زه ژمدا یم، نو د دې د وجې نه چې بیا او چې ته مسلمان یې که مو چې او زه مسلمان یم کلمه مې تېره کړه وی د دغې نه بعد بیا الله پاک د اسلام او د ایمان محبت هم د مو په زړه کې وچو او بیا د دین لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او تر دې پورې چې په کوم انداز شهید شه د هغې انتوستان د زادو. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، آیا هغه څوک یعلمو چې هغه پیژني دا خبره انما چې بېشکه هغه شی انزل الیک چې نزلولی شي الیک تو طرف ته من ربک د جانب د رب د تو نه الحق دغه بالکل حق ته رښتیا دی یعنی دغه قرآن. اوس دغه کاس چې دته د پاته ده چې د قرآن حق ته دا کیدی شي کمن په شان د هغه چا هو هغه ما چې اړون ده لکه ابو جهل کله نشي کیدای. خو اوس نصیحت څوک خسلی الله فرمایي انما یتذکر خبره دا چې نصیحت اصلی اولو الالباب د عقل ولا خوندونه. اوس اولو الالباب څوک دي؟ عقلمند خلق څوک دي؟
نو د موږ د دنیا په نظیر کې خو عقلمن هغه ده چې شاید د دنیا جمع کړه، بنګلې جوړې کړې، جایدادونه یې ډېر کړل وغیره وغیره، ډګرۍ حاصل کړې، دا عقلمند دي. الله جل جلاله زوی په زوی دی انما يتذكر اولو الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. سوره آل عمران کې تیر شوی دي چې ذکر دی الله کوي، کانوس وی کوي لوړ وي، عقلمند هغه دي. درنګ دیس کې الله پاک نو اوصاف بیانوي. زه ابتداء آغاز ذکر کوم بیا ترجمه کوم. نو یو الذين يوفون بعهد الله، دی الله جل جلاله وعده پوره کوي. دی الله سره کوم وعده وکي، یو خو وعده موږ عالم ارواح کړی، الله جل ټول روحونه پیدا کړل، نو وعده خو سي الست بربکم، زمو رب نه قالوا بلا، ټول وی ته چې یا الله ویل نه دي امجا عرب یې. اوس کڅوک دی رب نه انکار کوي نو دغه ها دی الله سره وعده متي دی ایمان اقرار خو کو، خو رب می چې او منه لا اله الا الله محمد رسول دا مې هم چې الله تو احکامات په زمانه اوس نه منه دا افای احد کوم، افای احد نه کوم، دا خپل نه پوره کوم. او درنګ ولا ينقضون الميثاق، دویمه دا چې وعده چې دی هغه متعینه وعده پوره کوي، او دویم وعده متعینه. دریم والذین یصلون ما امر الله به، دریم هغه خلک چې دوی وصل کوي، ملاول کوي د هغه شی چې د الله پاک کوم شی ته حکم کړه ده، یعنی د الله احکامات مني. درنګ اکثر مفسرین هغه چې دی یصلون ما امر الله نه صله رحمی مراد دو، چې صله رحمی کوي مې چونکې په دغه باب کې دا موبایل ټول ده مول کو درته ته مې آیو تفسیر کې چونکې ډېر انتهایی زبردست حدیث رخصتي کو نو آغاز سره ذکر کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه فرمایي چې یو صحابي پوښتنه ونه کوي عربي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه، اخبرني بما يقربني من الجنه ويبعدني من النار. الله پیغمبر هغه شعر وشه چې مو بو جنت ته نږدې کوي او د جهنم نه لري کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو اشیاء د شیطان عبد الله د الله عبادت کوا، لا تشرک بی شیئا د الله سره شرک مکوا، وتقیم الصلاة وتؤتی الزکات المز ادا کوا، زکات ورکا، وتصل الرحم. درنګ رشتہ داری کې چې دا اغا قائم وا. اوس رشتہ داری سره دو علیہ الصلوۃ والسلام فرمی لیس الواصل بالمکافی، صله رحمی قائمون کدا نه د چې څوک شری سره کوي نو تشاوي سره کوا، نه صله رحمی دغه دی، ولکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، چې کله رشتہ داری د سره څوک کټ کینو دای دغه جوړوي سره کوي. درنګ نور حدیث تیم خبر نه اردی دي نو. او درنګ ويخشون ربهم، سلام صفت چې د خپل رب نه دوی ډریږي، د الله جل جلاله حکم د دازم ته اوس خوف سره چې یار الله سزور کوي، اوس مې په دې قدر دا کني قیامت خوشتا ويخافون سوء الحساب. او پنځم چې د بد حساب نشي دا هغه ډریږي چې یار حساب مې ډېر انتي سخت شي. او شپږم صبر ابتغاء وجه ربهم، کوم حالات ور باندې روشي په هغه کې دوی صبر کوي. ګوره صبر دا په نیکۍ کې هدا، صبر په ګناه کې هدا، او صبر چې دا په مصیبت کې هدا. دیو جنا علماء کرام صبر تقسیمې چې یو صبر علی الطاعت تا، یو صبر عن المعصیت تا، یو صبر علی البلاء دا. دا کوم نیک امور دي یا د الله احکامات تلمونز دا رجاد او زکات او وغیرہ، نو سړی ته په ادایګۍ دوران کې دی مثلا تکلیف وي مشکل وي نو دا د برداشت کې دا صبر ده، ته ادا کوي دا صبر ده. درنګې د ګنا نه ځون بچ کول مقاده ته ملو وي، غیبت وي، درویغ وي، بل وي نو چې سړی نه کوي نفس ته پکې تکلیف وي، دا صبر عن المعصیت چې د ګنا نه ځون بند کې صبر اصل ځون بندول ته شي. او یو صبر علی البلاء، تکلیف او مصیبت روغه، او دا یو د چې الله نه صبر نه غوړو چې الله ته مصابر جوړ کړي. یو صحابي دا غوړي چې الله جل ته مصابر کړي. علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې په تو چې ته تکلیف مصیبت ارغله کسرنګ وي چې نه کارمند روغه ارمند غله نه ده وی چې لګیا دی الله پاک نه ځون ته تکلیفونه مصیبتونه غوړي. صبر خو هغه څوک غوړي چې یو مصیبت په باندې روشي بیا یا الله پاک په دې کې متوسط صبر وکړي. تکلیف مصیبت ارغله نه په دغه وخت کې د صبر سوال ما کړه، الله نه د عافیت سوال کوي چې الله جل جلاله د عافیت معاملات سره وکړي. او درنګ اقامت الموز کوي، انفاق فی سبیل الله کوي،
زکات وي یا نفلی صدقه وي، مال دولت الله در کړه ده، نو مال ګوره دا هر څه د الله پاک طرف نه دي. زه چې په ابتدا کې ځون سوچ وکړو چې زه د شروع نه چې په الله پیدا کوله د کورونو مالک و که ته دست و، د جوړې مالک ښه نه و، د غږېدو مالک نه و، د نیولې مالک نه و، دا هر څه الله جل جلاله وکړل. غږېدو، نظر، نیول، عقل، پویا، مال او دولت دا هر څه الله کړي. اوس چې ارکړي دي الله حکم مطابق په هغه استعمالوم. نو او يدرون بالحسنه السيئه، او چې دوی په حسنه سره سیئه لري کوي، څوک بد سره کوي دا شګړه سره کوي، دا د يدرون بالحسنه السيئه معنا ده. به دغه الله بدلا ذکر کوي، آیس کې ذکر کوي الذين يوفون بعهد الله، هغه خلق دي دول الالباب عقل مند، يوفون بعهد الله چې دوی پورا کول کوي په وعده دی الله سره، ولا ينقضون الميثاق، او دوی نه متعهد ایواده لره. والذین یصلون ما امر الله به، هغه خلق دي دوی چې دوی ملاو کوي هغه شی چې الله ته حکم په دې سره کړه دا ان یوزول چې دا ملاو کړی شي. ويخشون ربهم، او دوی ډېر دي خپل رب نه، ويخافون سوء الحساب، دوی ډېر دي انکار حساب نه. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، او هغه خلق دي دوی چې دوی صبر کوي د طلب د رضا د ابتغاء وجه ربهم، د پوره د تلاش د رضا مندۍ د خپل رب چلار نه خوشحال شي، د پر دوی صبر کوي. واقاموا الصلاه، او دوی کوي ملمونځ لره. وانفقوا مما رزقناهم، او دوی خرج کوي د هغې مال نه د هغې شیونو رزقناهم چې دوی ته موږ ورکړي دي، سرا په پټه باندې هم، وعلانیتا او په جوته باندې هم. ويدرؤون بالحسنه السیئه، او دوی دفع کوي بالحسنه په بلایي سره، په نیکۍ سره، السیئه د برایي لره. نو که څوک بده خبره ته وکړي خو ته خو هغې غوندې به بد نه کوې که نه. د یو بزرګ و غالبا نظام الاولیاء، د هغې نومه بلکل هغه راغلې وه چې یو کس وې ته روغ و، ګیله د خپل ورور نه ورته کوله، وایي چې یاره ورور مې دا مو ته هر زوی کې اغزي دي کې ټکوي، یعنې مصیبتونه ورته جوړوي. نو زه اوس زړه مې غواړي چې هغې نه زه بدله وکړم. نو دا یې ته چې بچیا چې هغه هم اغزي دي ته کې ټکوي او ته هم اغزي وې ته کې ټکوې، د ټوله دنیا به دا د اغزیو نه ډکه شي، نو ته د هغه غوندې مه کوه. نو دلته کې الله فرمایي چې ويدرؤون بالحسنة السیئه، چې مؤمنین او عقلمند خلک هغه دي چې دوی د برایۍ لره دا په بلایۍ سره د دفع کوي لرې کوي. اولئک لهم عقبى الدار، دا خلک دي چې دوی لره عقبى الدار، عقبى الدار د آخرت ولا کور ده. نو څه شی دی عقبى الدار؟ عقبا د دار آخرت ولا کور. جنات عدن يدخلونها، بغونه د همیشګۍ ولدي چې دوی به دې ته داخلېږي. ومن صلح من آبائهم، او هغه څوک چې صلح لایق وي د پلرونه د دوی نه، و ازواجهم، او د بیبیونه د دوی نه، و ذریاتهم، او د اولاد د دوی نه، والملائکة يدخلون علیهم. نو جنت ته چې کله مسلمانون داخل شي، د جنت مختلفې دروازې دي، یا خو د دوی د بنګلې چې کومې دروازې وي د جنتیونو، یا د جنت دروازې ملائک په دې وي تر درومي، والملائکة يدخلون، او فرشتې دا داخلېږي علیهم په دوی باندې، من کل باب، د هرې دروازې نه. نو دا فرشتې به ورته اواز کوي سلام علیکم بما صبرتم، رحمتیا دی په تاسې باندې د هغې وجې نه صبرتم چې تاسې صبر کړو په دنیا کې، په تکلیفونه باندې مو صبرونه کړي وو. نو فنعم عقبى الدار،